د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستو غوښتنه کوي. تورخم دروازه چې د افغانستان لپاره د سوداګرۍ او ولسي تګ راتګ تر ټولو مهمه لار بلل کیږي لا هم تړلې پاتې ده. داسې بندښت چې د طالبانو حکومت افغان سوداګر او عام ولس له جدي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې دوی د تورخم دروازې د پرانیستو کلک پلوي دي او ټینګار کوي چې دا لار باید د سوداګرۍ، ناروغانو او عام ولس پر مخ خلاصه وي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دروازې بند پاتې کېدل د سرحدي او تخنیکي همغږي د نشتوالي له امله رامنځته شوي، خو د دوی په وینا هڅې روانې دي چې موضوع د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. د حکومت په وینا دوی نه غواړي ولسي تګ راتګ او سوداګري د سیاسي اختلافاتو قرباني شي او چمتو دي چې د ستونزې د حل لپاره له مقابل لوري سره همکاري وکړي. د تورخم لارې بندښت پر افغانستان پراخې منفي اغیزې لرلې دي. دا دروازه د هیواد د وارداتو او صادراتو مهمه لار ده او بند پاتې کېدل یې د خوراکي، درملیزو او سون توکو په بیو کې د لوړېدو لامل شوی چې دا کار پر حکومت د بازار د کنټرول فشار زیات کړی دی. همدارنګه د تورخم تړل کېدو د افغان حکومت د ګمرکي عوایدو کچه راکمه کړې، ځکه دا دروازه د دولت لپاره د عاید له مهمو سرچینو څخه ده. افغان سوداګر وایي چې مالونه پر لارو ولاړ دي، ځینې توکي خراب شوي او میلیونونه افغانۍ مالي زیان وراوړي. د تورخم بندښت زرګونه مسافر له ستونزو سره مخ کړي دي. ناروغان، زده کوونکي او هغه کورنۍ چې دواړو غاړو ته خپلوان لري او د تګ راتګ له جدي خنډونو سره مخ دي. دا وضعیت پر حکومت د ولسي نیوکو او اندېښنو کچه هم لوړه کړې ده. افغان سوداګر او عام خلک له حکومت غواړي چې تورخم دروازه بې له ځنډه پرانیستل شي او سوداګري او ولسي تګ راتګ دې له سیاسي او سرحدي اختلافاتو بیل وساتل شي. دوی ټینګار کوي چې لږ تر لږه دې د سوداګریزو موټرو، ناروغانو او عاجلو مسافرو لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې شي او د ورته ستونزو د مخنیوي لپاره دې له پاکستان سره یو دایمي سرحدي میکانیزم رامنځته شي. خلک وایي که د تورخم بندښت همداسې دوام وکړي نو زیان به یې یوازې اقتصادي نه وي، بلکې د ولس پر ژوند، باور او ورځني معیشت به هم ژور اغیز ولري. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.